ډېر دوه کې سټډیز واخلي. یو د هغه خلک واخلي څوک چې جاب کوي او حرام پکې نه کوي، حلال جاب کوي، وختي راځي، ناوخته ځي، په ټایم باندې کار کوي، حلال نوکری کوي، د هغې معاشي حال دی وګوري. او دویم هغه دکاندار دی وګوري، ډېر نه دکاندار دی وګوري چې عام سهار وختي راځي او ماښام ځي او خپل ښه ټیټ محنت کوي، د هغې معاشي حال دی وګوري. نو زما تجربه خو دا ده چې دا نوکر پیشه چې کوم حق حلال نوکری کوي او رشوت پکې نه اخلي، دی چې ریټیر شي نو یا زوی له واده وکړي یا لور له واده وکړي یا کور جوړ کړي او بیا د پیسو نه لاس ووځي. او دا بل چې کوم دی ریټایرمنټ خو لا لویه خبره ده چې لا نیمې ته نه رسېدلی چې حج او عمرې هم پکې وکړي، لور او زوی له پکې واده هم وکړي او کور هم ځاله جوړ کړي او بیا هم اسوده حاله وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ سر. تاسو موقع راکړه، تاسو نه زه مخامخ یو کوېسچن تپوس وکړم. تھینک یو سر. سر زما دا کوېسچن دی چې زمونږ یو ټرینډ دی چې ګریجویټ کله خپل ډیګري کمپلیټ کړي نو هغه ډایرکټ د جاب پسې ځي سر. ټیک شو که نه سر؟ نو دې په بیک باندې سر ما ته یو ریزن سمجھ راځي، په هغه دا ریزن کیدی شي چې هغه خپل فیوچر لږ سیف غواړي چې جاب هغې ته ملاو شي نو هغې یو قسم ځان سیکیور فیل کوي. حالانکه سر تاسو ته هم پته ده چې صرف جاب نه دی، جاب نه علاوه کو تاسو بزنس سٹارټ کوي نو هغې کې بیا ډېر زیات مطلب سړی ویلفیر دی پکې که نه، خوشحالي پکې. نو سر بزنس طرف ته دومره په اسانۍ باندې زموږ ګریجویټس نه راځي. هغې پیلنۍ کوشش دا وي چې زه چېرته جاب وکړم ځکه سیکیور شم. نو سر دا یو تاسو وویلی چې یو خوف دی د ګریجویټ په زړه کې، یو فیر دی. نو سر دا ختمولو دپاره سر داسې څه سټپس څوک اخیستی شي چې دا خوف همیشه دپاره ختم شي یو قسم. او دا ځکه چې تاسو ته پته چې جاب مارکیټ څومره سیچوریټډ دی سر، نو ګورنمنټ چې دی هر څوک نشي پلیس کولی چې هغې ته جاب ورکړي. نو ظاهر خبره څوک به خپل بزنس طرف ته راځي، خو بزنس طرف ته هم دی بیا نشي راتلی ځکه دې په زړه کې خوف دی سر. نو دا خوف ختمولو ته پاتې سر تاسو څه سوچ کوئ دا دپاره څه پکار دي؟ جی سر. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ودان آباد اوسئ. ډېر ښه سوال دی او بالکل دا زمونږ اکثرو د طالب علمانو په ذهن کې دا خبره پرته ده چې یاره مونږ چې نوکري وکړو نو دا به لږ مونږ به سیکیور یو، او که نوکري نه کوو نو دا ملکي حالات هم داسې دي او د دې بزنس پته هم نه لګي. نو دې سره زما اتفاق په دې باندې لږ غوندې شته دی چې جاب سیکیور وي. خو کوم خلک هم چې جاب کوي نو دوی په دې باندې سوچ وکړي، ډېرې دوه کې سټډیز واخلي. یو د هغه خلک واخلي څوک چې جاب کوي او حرام پکې نه کوي، حلال جاب کوي، وختي راځي، ناوخته ځي، په ټایم باندې کار کوي، حلال نوکری کوي، د هغې معاشي حال دی وګوري. او دویم هغه دکاندار دی وګوري، ډېر نه دکاندار دی وګوري چې عام سهار وختي راځي او ماښام ځي او خپل ښه ټیټ محنت کوي، د هغې معاشي حال دی وګوري. نو زما تجربه خو دا ده چې دا نوکر پیشه چې کوم حق حلال نوکری کوي او رشوت پکې نه اخلي، دی چې ریټیر شي نو یا زوی له واده وکړي یا لور له واده وکړي یا کور جوړ کړي او بیا د پیسو نه لاس ووځي. او دا بل چې کوم دی ریټایرمنټ خو لا لویه خبره ده چې لا نیمې ته نه رسېدلی چې حج او عمرې هم پکې وکړي، لور او زوی له پکې واده هم وکړي او کور هم ځاله جوړ کړي او بیا هم اسوده حاله وي. زه به تاسو خپل مثال درکړم. زما یو ماما و، هغه تانیدار ریټیر شوی دی، د هغه به صرف او صرف جمع پونجي دغه یو وړوکی کورکۍ و، هغه هم په شریکه کې چې اغوستی شوی و. بل ماما مې په کلي کې دکان کو، د کلي هغه دکاندار هغه نوکري نه وه کړې، هغه لسم پاس کړی، پوسټ آفس کې نوکر شوی و، هغه یې پرېښودل او خپل دکان یې شروع کړی. هغه ماما چې کوم دی نو خپل لوڼه خو په خیر هیلې سره واده کړې، ټولو بچو له یې ودونه وکړه، بچو له نور دکانونه جوړ کړه، زمینداري یې ونیوله، یو ځل یې پکې حج وکړو، په ښځه باندې عمره وکړه، په خپله یې عمره وکړله، او اوس هم د هغه بل د نوکر پیشه ماما نه معاشي طور باندې اوس هم مستحکم دی. نو دا یره زموږ په زړه کې بالکل شته دی
خو دغه خلکو ته دا سوچ پکار دی چې آیا په لږو پیسو باندې ژوند تېرول پکار دي او معاشي طور باندې چې بیا د مشکلاتو مخ شو. دغه خبره ده که نه لږ غوندې مونږ ریسک واخلو او مونږ په خپل هم معاشي طور باندې مستحکم شو او را روان نسل هم معاشي طور باندې مستحکم کو. یو خبره. دویم دغه خلکو ته دا هم سوچ پکار دی چې حکومت به چا چاله نوکری ورکوي. حکومت سره خو دومره نوکری شته نه، نو چانسز دغلته ډېر کم دي. یعنی د نوکری میلاوېدلو چانسز عقلي طور باندې او معاشرتي طور باندې ډېر کم دي. نو آیا هغه اړخ ته تک پکار دی کوم ځای کې چې چانسز ډېر کم وي، کو هغه اړخ ته تک پکار چې کوم ځای کې چانسز ډېر زیات وي؟ داسې خلک زه پېژنم، بلکې تاسو به هم پېژنئ، سیور فوډ والا. دا سیور فوډ چې کومه د دغه دا چې کوم د چاولو دا کار شروع شو، نو دا خو د یو عام دغه نه شروع کړو که نه، ټیلې نه شروع کړو که نه. هغه سیور فوډ چې کوم ځان هوټل جوړ کړو، اوس یې هوټلې او بیا تاسو اوس وګورئ په بلو ایریا کې ځان له هوټل، په پنډه کې ځان له هوټل او یو فرنچایز جوړ شو. نو یو سړی د ټیلې نه چې چاولې خرڅولې هغه داسې برانډز جوړ کړ چې غټ غټ کاروبارونه شروع کړل. نو دغه کې چانسز ډېر دي. او تاسو ماته داسې یو کلرک وښایئ، داسې یو استاد راته وښایئ، داسې یو پروفیسر راته وښایئ چې هغه پروفیسر ریټیر شي خو چې حرام یې نه کړی یا غیر ضروري نه کړی چې هغه یو دوه هوټلې جوړې کړي، جوړولی شي. نو د دې نه دا ثابته خبره شوه چې دغه بل بزنس کې رسک هم ډېر دی خو ډېر زیات د ډیولپمنٹ چانسز هم پکې ډېر دي. او د بل کې رسک کم دی خو د ډیولپمنٹ چانسز پکې هم ډېر زیات کم دي. نو زما دا خواست دی چې د سټوډنټان دې په دې خبره ریسرچ وکړي او سوچ وکړي. که موږ ډېر رسک اخلو نو ډېر څیز به ګین کوو، که لږ رسک اخلي نو لږ څیز به ګین کوي. نو خوښه د هغې ده. Exactly. ډېره مننه. Thank you, sir. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.